لاسو کی کړي دي زه دربار ته څنګه نوځم د لاسو کی کړي دي د شب خځې دي وی لارې وروره ما جامې زړې دي زه دربار ته څنګه نوځم د لاسو کې کړي دي متمیانو اندوري جواب بیبی د شام بازار کی روانه ده اور مرغللی پوس نزی کی ده یا بیبی د چیائی ما چوک پا زور بتللے نشی یا ورورا دتاوی سترگو خطر ده چوک دیائی چکائی دیئے بیبی چیرتا سار بوکرا دے زه دربار ته څنګه نوځم د لاسو کې کړي دي متمیانو میړنۍ بیبي ورور ته څیایي یک سکینه گریوال څرګند کمای دا ډاک بزور ورور ډوای شما او سکینه نخیری وکا ورور دوی مټی سری دی زه دربار ته څنګه نوځم د لاسو کې کړي دي و د ما قدر منې خوري تا د علي و زهرا لورې شام تا ته هیڅ نه ده وشوه څه دربار ته نوځئ د حسین انداوه دا دی زه دربار ته څنګه نوځم د لاسو کې کړي دي حسین متمیان حسین د تاریخ الفاظ دی دنیا کې دا داسې خور ورور دی چې هر منزل کې به د مینې جامه کوله خو د تاریخ الفاظ دی د شام بازار دی ګلونه دروري اولیا بیبي د ورور ته ګیلې ګیلې کیسې آئی یا خپه شوي د شام ښځو پیغورونه یا دسترګې پټې کړې مو ځنځیرونه یا د خورې یا زړو جمو کې ولیدله وای یا د سترګې پټې کړې ښځو جمونه
یا ډاک بازار د سترګې ما پټوه خور نه وای یا ډېر ظلمونه خود کېږي په اسمهلونه یا زه څلوېښته یا قدم حدګې ووي لاړه وای یا مخ و سترګې پټې نه کي تا سلګونه یا مازدیګر وشمر لاس کې خنجر راوړو یا زه ګبره یا نشوم شمر گذرونه یا بیا زینب نه یا ردما یا حسین یا انقلاب ولوم خپل خطبونه یا سدری بن د کابر شپه یادېږي وای یا خپلی کسې نه ډارېږي